سلامونه او مینه ټول پښتون قام افغان ملت ته په خیبر کې جرګه ان شاء الله نیم ساعت وروسته پیل کیږي او د پښتونخوا د هرې ولسوالۍ نه سپین ږیري او ځوانان رارسېدلي دي په قدمونو د برکت شي او ټول قام ته د مبارک وي خو په دې کې ډېر داسې سپین ږیري داسې ملکان داسې علما کرام مفتیان داسې تبلیغیان چې هغوی ته بلنې ورکړل شوي دي نه دي راغلي زه خبره نه اوږدوم هغه ملکان هغه مفتیان هغه مولایان هغه سپین ږیري هغه مشران هغه ځوانان چې هغوی په پښتو ژبه خبرې کوي او په پښتنه خاوره باندې ژوند کوي او دوی ته بلنې ورکړل شوي دي او نه راځي او تر ننه نه دي راغلي زه د هغې نه دغه ځوانان دغه نوي ځوانان چې ټیک ټاک فیسبوک او یوټیوب ته ناست دي او د پښتنو دپاره مبارزه کوي زر واره بهتر ګڼم دا چې څوک نه ګڼي دا د دوی خپل کار دی دا د دوی خپل وجدان دی دا د دوی خپل ننګ دی دا د دوی خپل ایمان دی خو زه وایم چې دوی چې بغیر د څه عذر نه په خپلو کورونو د خپلو ښځو سره ناست دي په خپلو جوماتونو کې ناست دي په خپلو کارونو کې بوخت دي د هغوی نه دغه ځوانان چې په سوشل میډیا باندې بوخت دي او د خپل قام د ولس او د خاورې دپاره مبارزه کوي د دوی نه زر وارې ښه دي بهتر دي ننګ ایمان غیرت او هر څه پکې ډېر دي السلام علیکم ورحمت الله